رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دي ملي تلفزيون محترمة ولیدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمدلله موږ تاسو درسونه نن پنځمه ورځ ده، پنځم درس ده او معمول سره درې برخې لري. اولې نوراني قاعدې برخه ده، دویمه لمانځه برخه ده، درېیمه تجوید برخه ده، عملي اجرا. نو اوله برخه نوراني قاعده شروع کړو. تاسو آماده یئ؟ شاباس. نو موږ تاسو ارفع پورې حروف ویلي وو، نن مقام شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف 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 أق أق قل قل قال قال قيل. قيل. نو دا غټ کاف چې قاف بزرګ مو ورته وایو، نو دا د وړې ژبې توری ده، حروف لحاد چې ورته وایي، لحادیه. نو د ژبې بیخ پاس وړې ژبې د جګیږي ستوني طرف ته، نو غټ کاف ادا کوي. نو موږ تاسو اکثره غلطي کوي، قل هو الله احد وایي، نه قل هو الله. قل دا قال قل قاف. دا بل بیا موږ تاسو مشهور څه ده، په وړ کاف سره مشهور ده. کاف كاف اک أك کاف كاف کاف. كاف د دې خولې دا وښکالي دا شاته ځي، ګورئ اک کاف كاف یعنې کریم كريم ذلك ذلك شاباس. لام 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 الله الله لله لله نو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. خاطر الف لام ساکن ادغام دا نه ویل کی. نو لام طرفه حروف ده د ژبې طرف نه ادا کیږي، لکه لام په دې حالات کې تشویل کیږي ښه. نو ذلک لکل ذلک. او د الله په نوم کې بیا دوه قاعدې لري، بیا به انشاء خپل ځای کې ووایي. نو که الله په نوم کې بیا لام نه مخکې زبر و پیش بیا ډک ویل کیږي، الله نوم نهایتا ډک ویل کیږي، که مخته زیر و تشویل کیږي، لکه هو الله. هو الله ډک، بسم الله تش باریک ځکه مخته زیر ده. میم ميم میم ميم میم موږ ویلو شفوي توری ده، ده که نه؟ شفوي کې بیا د وچو برخونه ده، شونډو توری ده د وچو برخونه ده کېږي، لکه محمد 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 صلى الله عليه وسلم. ميم ميم نون 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 أنعمت أنعمت أنعمت. أنعمت نو دلته دام د طرفه توری ده، د ژبې طرف د پاس غاښونو بیخ سره لګېږي هلته، نو د نون مخرج څه. نو قا بېرته چې موږ تاسو ما پسې تکرار کوئ. قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون قاف أفريد. كاف أفريد. لام ميم نون قاف كاف لام ميم نون ميم كاش ميم ميم نون. خلونا من دري حرفيز ده كشي ها. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نو دویمه برخه شروع سو د لمانځه برخه. نن د پنځم درس. نو موږ تاسې تشهد التحیات ته رسېدلي یو. څه شته؟ نو انشاءالله معنا به کوو، ما پسې تکراروئ.
التحيات التحيات لله لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله أشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله بيوتوري التحيات التحيات لله لله والصلوات والصلوات والطيبات 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 السلام عليك السلام عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله أشهد أن وأشهد أن محمدا محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله شابس معنا ډیر ضرور ده التحیات معنا ټول ژبني عبادتونه چې کوم تاسو لساني مونږ تاسو ژبني عبادت کو ذکر کو اذکار کو تلاوت کو منځ کو منځ بدنیم ده کنه نو دا لله چا لپاره دی خاص دی الله جل جلاله لپاره دی غل لپاره موږ کو بل چا لپاره نه کو صحیح ده بیا والصلوات دا ټول بدني عبادتونه چې موږ تاسو کو یعنی د منځ بدني عبادت هم ده ژبني عبادت هم ده صحیح ده نو بدني عبادت روزه نیسو بدن باندې تکلیف راځي کنه صحیح ده او بدني عبادت ته ټول بیا سخت بدني عبادت جهاد کول دي نو جهاد کول ته ټول سخت او عظیم اجر سي لري ورکه وسوي ده ټول عبادت هر عبادت خپل ځانګړتیا لري خو جهاد به ډیر افضلیت لري دا بدني عبادت ډیر ستړیا پکې ده شهادت پکې ده کنه زندانی کېدل دي زخمی کېدل دي اسارت ده نو دند الله لپاره دی لله الله لپاره دی نو والطيبات ټول مالی عبادتونه دم الله لپاره دي صدقات دي زکات د نفلي صدقې دي صدقې فطر ده کوم چې مالی عبادت متاسي کو کنه خیراتونه کو مدرسو باندې په جماعتو باندې غریبانو مسکینانو باندې دم چا لپاره کو خاص د الله لپاره دي بس بل چا لپاره نه دي ریا لپاره نه کو نو ټول د ژبه عبادت ټول د بدن عبادت ټول مالی عبادت د چا لپاره دي الله نو السلام علیکم سلام دی پتا باندې ایها النبی اے پیغمبر علیه السلام ورحمت الله او د الله رحمت دی پتا باندې وبرکاته او د الله برکتونه دی پتا باندې وی السلام علینا سلام دی په مونږ باندې وعلى عباد الله او د الله په بندگانو باندې صالحین چې نیکان دي د الله په نیکانو بندگانو دې سلام وي نو چې متصل مسکو په جامه باندې مسلمان مسکو کنه ان یو څل مزري قبول سیم کنه ان زدا نیکان بندگانو کې راسو او اشهد الله شاهدي وایم زه چې ان د دې خبر لا نشته اله بل بر حق معبود الا الله مگر یو الله ده واشهد ان زه شاهدي وایم اقرار کوم دې باندې ان چې بشک محمد صلی الله علیه وسلم عبده د الله بنده ده او رسوله او د الله څنګه ده رسول الله نو دې بیا وایم تاسو موي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شابس شاز لك تاسكي بسم الله الرحمن الرحيم
التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. نو موږ تاسو درېمه برخه شروع شوه نن ورځ پنځم درس کې هغه تجوید د عملي اجرا ده. نو تاسو هم کتابچو کې لیکئ ځان سره ښه به وي تجویدي قاعدې ځان سره لیکئ. د پنځه آیته سر نه تلاوت به څوک وکړي؟ ته یې وکړه شاباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ما شاء الله جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا خلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا. دا یو آیت نو په ټکو وایو د تجویدي قاعدې معلوموو. همزه زبر همزة زبر لام میم زبر لم لام ميم زبر لم ألم ألم نون جيم زبر نج نون جيم زبر نجم عين زبر ع عين زبر عام لام زد لل لام لام زلل نجعل نجعل همزة را زبر أو همزة را زبر أر ضاد زبر ضا ضاد زبر ضا أرض أرض ميم زير مي ميم زر مي هولار زبر ها هاولار زبر ها دال ألف دو زبر دن دال ألف دو زبر دن مهادا مهادا وقف وقف مهادا مهادا. شاباس ديكي تجويدي قاعدة معلومة إجراء كو شاباس. ألم همزة ده همزة قطعية. كم همزة ده؟ قطعية يا قطع همزة. نو قطعية همزة ده تلفظ البانديجي قطعية ده نو مفتوحة ده فتحة لدي. ألم ميم ساكن ده كم قاعدة دلتا؟ إظهار شاباس. ميم ساكن كده بيام تكرارو ميم ساكن كي من دري تعرف بينو. شو؟ يا بو إخفاء الشفوي كيجي يا بو إدغام الشفوي كيجي يا بو إظهار الشفوي كيجي. نو د میم ساکن ورسته حرف بار غلی اقلاب توري چی وی بیا إخفاء الشفوي. کدی میم ساکن ورسته حرف بل میم مشدد راغلی بیا بو ادغام الشفوي سره لغونه کنه. او کدی میم ساکن ورسته باو میم نو باقی شپږ سورګ نه حرف راغلی بیا بو اظهار الشفوي. ان شفوي معنی شونډه اواز په شونډه کې ظاهرو بیا علم علم املم الحمد ان ظاهر س اواز پټنه سه علم مسی بنا کوي علم مدبر تجوید قاعده سودبا. نو نج نو نون باندې حرکت ده کومه غونه بوکو اني یا فطري ذاتي غونه زماني نه ده ځکه زماني بیا ضرور مشدد وي. نو نج
نو دلته څه شی کوو جیم کې قلقله کوو شابه دویمه درجه یا قلقله استوا کوو منځنۍ قلقله ولې موږ ویلي وو شابه دا تعریفونه بیا وکړو خیر ده قلقل یا قلقله اواز تنبول ټکان ورکولو ته وایي لړزش دا په 5 حروف کې کیسته لازم صفات هم ده قاف طا با جیم دال مجمع قطب جد نو دلته څه رقم که چیرې د قطب جد تورې ساکن وو د لغت کلمې په اخر کې یا خپله ساکن یا موږ په قبل اسکان سره ساکن کړو بیا په قلقله کبرا کوي لکه بروج شهود قعود محیطه فلق بیا په قلقله کبرا ډېر اواز تنبوي که چیرته د قطب جد 5 حروف نه حرف په منځ کې وسط کې ساکن لکه دلته ساکن ده ناجي بیا په وسط قلقله کوي اواز بلک تنبوي ناجي عليل ادراك ناجي عليل او که چیرته قطب جد تورې ساکن نو حرکت ور باندې راغلی وو قال قيل طارق بیا به قلقله صفت ده محسوسي نه ده سه لکه قلقله لازمي صفت ده کنه ادنى درېمه درجه قلقله بي صغرا نو دلته اوس وسط قلقله ده نجعليل نو الف لام کوم الف لام دي الف لام قمري الاظهار قمري دی ولي ویلکی کنه چې ویل سي اي قمري وکا نو ظاهرو به ضرب وي ورسته قمري تورې غلي همزه قطعيه تلفظ ور باندې کی مفتوحه ده او ار راب ډکه وي کتشه ډکه به وي شاو سره ولي رانه مخته زبر فتحه ده پراکه تقریبا یويس دویس قیدی دي سیده دوره ډکه ویلو او دی باریک ویلو او دوکه جواز الامرين ده خو ان شاء الله تجوید ماسک تاسو ته ما اته درجه لاندې طریقې اختصار سره ذکر کړی وي کنه نو سیرانه مخته فتح راسم را ساکن وی را بسنګ یو ډکه به وایو نو او ضاد دکتور ده کنه ده مستعلی تورې ده تفخیم تورې ده دکتور دایمن سودی ودانی دي کنه غین خا صاد ضاد طا صا قاف نو دلته ضاد بډک وایو خو څومره درجه ډک درېمه درجه ډک به وایي شابه ولی فتح ده ور باندې زبر ده ور باندې سیده ضاد میها میم کې به ونه انیوکو فطری خونه ذاتی आवाज دی میم سیده مشدد نه د حرکت لري میها دلته ماده بدل ده ځکه ولار زبر چې په استعمالي د الف ماده په ځای کنه نو خپل الف ماده خونه ده ولار زبر ده دې ماده بدل هم وایي سیده نو دلته الف ماده او ولار زبر ده میها دا وقت بالابدال ورته وایي دو زبر باندې ماده بدل شي دې ماده عوض وایي ولی ځکه دو زبر په عوض کې چرغ الف ماده راغله دې ماده عوض وایي بدل نو عام ده او بیا الف مدن کې هوتشه ځکه مخ تش تورې ده او دال کې کومه قلقله وکړو ادنه ولی حرکت دور باندې کنه یو ذاتی صفت دی دوی غیر متضاد میها دا نو دا غ تجویدی قاعده وي چې موږ تاسو معلوم کړل دا وایي په بس ویز بیا چې باندې بوجم نسی وایي وایي کله کله به دوی سویدا نو ان شاء الله درس څو به بیرته معلومه کیده تجویدی قاعده محمد راویه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل الأرض مهادا فألم کې حمزه قطعیه کېږي قطعیه ځکه چې حمزه حرکت لري او مفتوحه ده او تلفظ ور باندې کیږي او بل اظهار شفوي کېږي ځکه چې میم ساکن نه ورسته د انقلاب تورې با او میم مشدد نه راغلی او غنی انی کېږي چې شي کېږي نون کې غنی انی کېږي ځکه چې حرکت لري قلقله استوا کېږي ځکه چې قطب جد حروف جیم په منځ کې ساکن سوی ده او الف لام قمری کېږي الف لام اظهار قمری کېږي ځکه چې ترې وروسته قمری حروف راغلی ده حمزه قطعیه کېږي تلفظ ور باندې کېږي مفتوحه ده او را ډک ویل کېږي درېمه درجه ډک ویل کېږي ځکه چې مخکې ترې فتحه یعنې زبر راغلی ده او دوات هم درېمه درجه ډک ویل کېږي ځکه چې زبر پرې راغلی ده زیمه پرې راغلی ده زیمه نه زبر پرې راغلی ده او غنی یعنی کېږي په میم کې ځکه چې میم حرکت لري او مد بدل کېږي ولار زبر لمده په استعمالي ولار زبر د الف مده په استعماليږي وقف بالابدال کېږي ځکه چې دو زبر په الف مده باندې بدليږي الف مده کېږي او په اخر کې قلقله ادنا کېږي چا کېږي قلقله ادنا په دال کېږي ځکه چې حرکت لري شاباش جزاك الله خيرا باوكي من الحمد لله رب العالمين والعافية الباقين ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا درس تدریس ترزال فاروق ګرځوي یا به تیره څخه قبول کړي یا الله دا ځوانان ماشومان ښکلي دین وطن خدمتګاران وګرځوي ښکلي حافظان عالمان یې وګرځوي یا الله پاکه مور او پلار مونږ کې برکات واچوي دوی په مونږ کې برکات واچوي خدای پاکه
دا اسلامي نظام چې تا راکړی لوی نعمت دی الله پاکه د اوس راته هم ساتي د اسلامي نظام ساتنه راته وکړي دغه اسلامي نظام نور نړۍ ته خصوصا اسلامي ممالکو ته هم وغځوي خدای پاک زموږ د اسلامي سرحداتو ساتنه وکړي خدای زموږ د مجاهدینو ساتنه وکړي زموږ د مشرانو کشرانو ټولو ساتنه وکړي زموږ د خویندو میندو دغو ساتنه وکړي خدای پاکه د فلسطین مسلمانانو باندې خاص رحم وکړي خدای پاک غیبي نصرت یې وکړي خدای مرستې ملایکې را نازلې کړي خدای پاک دیني مدارس آباد ولري دغه دیني مدرسه نورې دیني مدارس خدای ته آبادې ولري خدای پاک دین چینې وګرځوي یا الله پاک تر نه راضي سي قیامت په سخت ورځ مسلمان دمه کړي خدای په زرګردن کې په اخلاص سره دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن